دوستانو دغه ځوان چې تاسو ګورئ دا په حق باندې رسېدلی دی د ترکیې او د ایران په منځ کې افغان دی یا پښتون دی په ډېر مظلومیت باندې په حق باندې رسېدلی دی که هر چاته یې پته وي او د دنیا په هر ځای کې وي کولی شي ماته مسیج وکړي چې هر څومره مصارف پرې راځي یا حتی که ضرورت شي زه خپله ورځم او د ایران دوی راوړم ځکه دا به کورنۍ لري دا به ژوند لري تاسو دغه ویډیو وګورئ خدای شته دومره یې دردولی یم زه نه پوهېږم په د افغانانو به نور څومره دردونه او غمونه راځي دا به د چا ورور وي دا به د چا خاوند وي دا به د چا اولاد وي زه ښه زیات دردېدلی یم پې دومره دردېدلی یم چې الله شاهد دی د ویډیو مې چې کله وکتله ځان مې کنټرول نه شوی کړلی تاسو د ویډیو وګورئ بیا به نور خبرې انشاءالله سره وکړو دغه د مسافرو حال ده 3 ورځې کېږي راغلي وره کې پراته یو څوک هم پوښتنه نه کوي دغه بیچاره نن شپه په حق رسېدلی ده دا وګوره دې په کورنۍ څه حال کې دا کورنۍ خبر شي مور او پلار خبر شي ښځه خبر شي څه به وایي وګوره غریبۍ نه راوتې دا وګوره واوره ورېږي بس دا وګوره 3 شپه هم د همدلته پراته یو دا وګوره دا ترکیې ته تو مسافر دا وګوره والا مړ دی زمونږ دا درېیمه شپه هم ده دا درېیمه شپه ده چې مونږ دلته تېره کړه په دا واورو کې واورې را باندې ورېدلې قاچاقبران هم تپوس نه کوي بس وایي کښېنئ دلته شپه هم را باندې تېره کړي ورځ هم را باندې کړي یخنۍ د لاسه بیا داسې موړ هم را دا وګوره یخنۍ د لاس دا چې افغانستان ته وړي دي کې یو میاشت یو نیمه میاشت لګېږي دا وګوره دې به مور څه حال کړي دا خبر شي پلار به څه حال کړي دا وګوره څه ځوان دی ځوانۍ ته یې وګوره دا وګوره مځکه هغه څه وځي چې اور په بل وي موږ افغانان دومره ځورېدلي یو دومره کړېدلي چې یوازې الله ته معلومه ده زه نه پوهېږم د وطن کوم درد ته سړی وژاړي غربت ته یې فقر ته یې څه ته سړی وژاړي دې ښایسته ځوان ته ګوره دا به اولاد لري دا به مور لري دا به کورنۍ لري خدای شته دومره یې دردولی یم چې حد نه لري اوس په نورو موارد باندې بحث نه کړو چې خارج تګ په دې باندې هر ځای کې نه ارځي هغه پر خپل ځای خو دغه زموږ تاسو پښتون او افغان ورور دی که هر څوک دی اوس په شهادت باندې رسېدلی دی راځئ د دې په معلومولو کې له ما سره همکاري وکړئ که تاسو ته معلومات وي د کورنۍ یا هم د افغانستان په سفارت چې په ایران کې دی د هغې درته معلومات وي کولی شئ ما سره په تماس کې شئ هر څومره چې مصارف پرې راځي مونږ کولی شو د پر خپله غواړه واخله حتی که ضرورت شي زه اماده یم چې د افغانستان لاړ شم ایران ته او د ده مړی افغانستان ته راوړو ګوره دغه ملګرو وویل چې 1 نیمه میاشت په دې باندې وخت لګېږي چې هر څنګه امکانات برابرېږي زه اماده یم چې د ټولو امکاناتو ته غاړه ورکړم او دغه دردېدلی افغان چې په ډېرو مشکلاتو باندې و تر هغې ځای رسېدلی اوس هلته په واورو کې پروت دی په یخونو کې پروت دی او په شهادت باندې را رسېدلی دی حداقل هغه مړی خو یې کورنۍ ته راوړو او هغه دوستانو ملګري که لږ هم اقتصادي وضعیت ښه دی او تاسو پوهېږئ چې جیب مو خالي کېږي نه خدای ته وګورئ د دې وطن نه مه ځئ په همدغې وطن کې ژوند وکړئ ګوره تاسو خو لاړ شئ د دې کورنۍ به د اوس څه حالت وي د دغه ځوان د کورنۍ به څه حالت وي څومره درد او غم به په تېرېږي نو الله تعالی دې په دې وطن باندې ورحمېږي خدای شته دی د دې ویډیو کتل زښت ته زیات زور غواړي د یوې لحظې دپاره داسې فکر وکړئ چې دی د تاسې ورور دی د تاسې زوی دی سړی څومره زیات پرې ودردېږي نو هر چا ته چې پته وي کولی شي په دې وټساپ شمېره د ما سره په اړیکه کې شي انشاءالله تر اخرني حده به کوشش کوم چې دی کورنۍ ته ورته راورسوو الله تعالی دې په دې غمځپلي او دردېدلي افغانستان باندې رحم وکړي دومره غمونه مو لیدلي دي چې د غمونو نستي تر دغې ځای پورې یو د سړي زړه تیکه تیکه شي نو که هر چا ته معلومات وي کولی شي ما ته په وټساپ کې مسیج وکړي السلام علیکم